ستاسو دغه افسانه خوښه شي. نو د ناصر خان دغه افسانه در سره شریکوم. ما د هر څه وکړه ستاسو لپاره، ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. د شمونه د زاهد بېوفایي اوس هم هیره نه وه، حالانکه په دې منځ کې ډېر کلونه تیر شوي وو. شمو اسد ته واده شوې وه، اوس د هغې ښه د مینې کور و، خو بیا هم کله کله به د شپې زاهد د هغې ذهن ته راغی. د هغه تصویر به د هغې په دماغو کې جوړ شو، د دې سره به هغه ناکلاره شوه. خو د هر څه به د ډېر لږ وخت دپاره و، ولې چې د هغې سره به په خوا کې د هغې د مینې خاوند و. کله چې به د زاهد یاد د هغې په زړه حمله وکړه، نو هغه به زر خپل خاوند ته نږدې شوه او خپل خیالونه به یې بدل کړل. د شمو په دې حرکت به اسد هغه خپل ځان ته رانږدې کړه او د هغې سره به یې دومره مینه وکړه چې د هغې نه به هر څه هېر شول. شمو او زاهد په یونیورسټۍ کې کلاس فیلو وو. شمو د خپل کلاس ډېره مقبوله جینۍ وه. هغې له الله پاک د ذهانت سره سره حسن هم ښه بېشانه ورکړی و. لوړه دنګه ونه، غټې غټې تورې سترګې، سور سپین مخ، اوږدې زلفې. د دې سره سره د هغې ښه خوی د هغې په شخصیت کې ډېر اثر پیدا کړی و. بیا د هغې په خوله به هر وخت خندا وه. زاهد له هم الله پاک مردانه وجاهت ښه په فراخ دلۍ ورکړی و. تقریبا 6 فوټه د هغه قد و، ډېر صفا رنګ و او بیا هغه ډېر سنجیده هم و. زاهد به سټډي له ډېر وخت ورکولو دغه وجه وه چې هغه د کلاس د ټولو نه زیات ذهین او قابل طالب علم و. دا ټیک ده چې زاهد ډېر سنجیده و، خو هغه بیا هم د کلاس د ټولو ملګرو سره ډېر ښه تعلق ساتلو چې په دې کې هلکان او جینکۍ دواړه شامل وو. د زاهد تعلق د ډېر ښه خاندان سره و. هغه د کلي اوسېدونکی و. د هغه د پلار ډېر مال جایداد و. د زاهد سره په یونیورسټۍ کې هم ښه ماډل ګاډی و. چونکې د هغه کلی د یونیورسټۍ نه لرې و، نو په دې وجه هغه په هاسټل کې اوسېدو. شمو د ښار اوسېدونکی وه. د هغې پلار بزنسمین و، کاروباري وګړی و. د هغه په ښار کې ډېر غټ کاروبار و او د هغه شمار د ښار په څو شتمنو کې کېدو. د شمو او زاهد تعلق اول لکه د عامو کلاس فیلو و، خو دواړه رو رو غیر ارادي یو بل ته نږدې شول، او چې کله هغوی په ځان پوهېدل نو د هغوی دا تعلق په مینه کې بدل شوی و او په دې کې هغوی دواړه ډېر لرې تللي وو. اوس حالت دا و چې د دواړو د یو بل نه بغیر بلکل ګزاره نه کېده. که چېرې یو به یونیورسټۍ ته رانغلو نو په بل به دغه ورځ بلکل نه تېرېده. چې څومره وخت تېرېدو نو دومره د دواړو د یو بل سره مینه سیوا کېده. اوس هغوی د یو بل نه د جدا کېدو تصور هم نشو کولی. 2 کاله تیر شو. د یونیورسټۍ سبق ختم شو، امتحانونه شروع وو. د زاهد او شمو سره د امتحان نه زیات د جدایي فکر و، خو جدایي روانه وه. د امتحان نه پس به زاهد خپل کلي ته تلو او شمو به په ښار کې پاتې کېده. د جدایي د دې تصور سره د دواړو زړونه په درزا و، د هغوی زړونه به ناکلاره و. زاهده، ته چې کلي ته لاړ شې نو ستا نه بغیر به زما ژوند څنګه تېرېږي؟ شمو به هر وخت د زاهد نه دا سوال کو. شمو، زه په خپله دا سوچ کوم چې ستا د لیدو نه بغیر به په ما وخت څنګه تېرېږي. زاهد به هم په ډېره خفګان د خپلې ناکلارۍ اظهار وکړو. یوه ورځ زاهد شمو ته وویل، شمو، ما د خپلې مسلې د حل کولو سوچ کړی دی. څنګه چې زموږ امتحان ختم شي او زه کلي ته لاړ شم نو زه به د خپل مور او پلار سره د خپلې رشتې خبره کوم او مور به مې تاسو کره درلېږم. دغه شان به زموږ دا ګرانه مسله اسانه شي. شمو د زاهد په وینا ډېره خوشحاله شوه. هغې زاهد ته وویل چې څومره زر درنه کېدی شي خپل مور او پلار زموږ کره راولېږه چې زما د مور پلار سره زموږ د رشتې خبره وکړي. دواړه په دې فیصله مطمئن شول. چې امتحانونه ختم شول او زاهد کلي ته لاړو نو هغه د خپلې مشرې خور ته د خپل زړه حال ویلو. د زاهد خور دا خبره د مور او پلار سره وکړه. مور او پلار ته په دې څه اعتراض و، بلکې هغوی ډېر خوشحاله شو.
دغه شان د زاهد مور او پلار او مشره خور د رشتې دپاره ښار ته د شمو کره لاړل. کله چې د شمو مور او پلار ته د هغوی د حیثیت پته ولګېده او د زاهد د قابلیت پته ورته ولګېده، نو هغوی ډیر په خوشحالۍ دا رشته قبوله کړه. زاهد او شمو د خوشحالۍ نه په ځان نه پوهېدل، په جامو کې نه ځایېدل. دا ټیک ته چې اوس هم جدایي وه، هجران و، خو په دې جدایۍ کې اوس یو خوند و، مزه وه پکې، سرور و پکې، بلکې نشه وه پکې. د دواړو زړونو د یو بل په یاد کې خوږ خوږ درد کولو، خو په درد کې هم مزه وه. دواړه مطمئن وو چې دا جدایي عارضي ده او لږه موده پس بیا د ټول عمر دپاره میلاوېدل دي. څه موده تېره شوه، اوس زاهد ته نوکري هم میلاو شوې وه. اوس د هغه مور او پلار دا غوښتل چې د هغه واده وکړي. هغوی لا په دې تابیا کې وو چې ناڅاپي زاهد د شمو سره د رشتې ختمولو اعلان وکړو او د واده نه یې انکار وکړو. د زاهد په اعلان په کور کې سم طوفان راغی. د هغه پلار د رشتې ختمېدو او کویدن ماتېدو نه په سختۍ انکار وکړو، خو زاهد هم په خپله خبره ټینګ ولاړ، خو هغه د رشتې د ختمېدو وجه هم نه ښودله. دا رشته خو هغه په خپله خوښه کړې وه، نو بیا ولې هغه د دې د ختمېدو اعلان وکړو؟ خو زاهد د یوې خبرې هم جواب نه ورکولو. هغه بالکل خاموش و، بس په دې یوه خبره کلک ولاړو چې هغه په هیڅ صورت هم د شمو سره واده کول نه غواړي. آخر د هغه مور او پلار مجبور شول او د شمو پلار ته یې خبر وکړو. د دې خبر په اورېدو د شمو پلار هم ډېر خفه شو، خو په شمو خو سم د شین اسمان تندر را پرېوتو. اول خو د هغې یقین نه راتلو، دا څنګه کېدی شي؟ زاهد زما د رشتې نه انکار څنګه کولی شي؟ دا زه بالکل نه منم. دا باسې چا دروغ ویلي وي. شمو ځان له تسلي ورکوله، خو حقیقت وي. شمو د زاهد سره د رابطې ډېر کوششونه وکړل. هغه ته یې په موبایل د خبرو کولو کوشش وکړو، خو هغه خپل موبایل بند کړی. شمو ځان په جړا مړ کړو. د هغې حالت ډېر خراب و. هغې خو د زاهد نه بغیر د ژوند تېرولو تصور هم نه وکړی. آخر زاهد ولې انکار وکړو؟ زاهد خو د هغې سره د مرګ او ژوند قسمونه کړي وو. هغه د هغې سره د ټول عمر تېرولو وعدې کړې وې. بیا آخر دا څه وشول؟ زاهد ولې انکار وکړو؟ خو د شمو په جړا څه کېدل؟ د زاهد سره شوې رشته لکه د تار وشلېده. شاید چې تقدیر دې ته وایي. جدایي د هغوی مقدر و. تقدیر هغوی دواړه د میلاوېدو نه مخکې جدا کړل. وخت ډېر لوی ملهم وي. شمو هر څوک د زاهد په بېوفایۍ ډېره خفه وه. هغه که د زاهد د بېلتون په غم کې ډېره سرګردانه وه او د هغې شپه او ورځ ناکلاره وو. خو وخت ورو ورو د هغې په پرهرونو پهې کېښودی. د هغې پرهرونه یې وګنډل. هغې ورو ورو ځان سنبال کو. د زاهد د یادونو شدت لکم شو. دې منځ کې 2 کاله تیر شول. د شمو رشته راغله. اسد هم د دې کلي اوسېدونکی و. د ښه کورنۍ سره یې تعلق و. اعلی تعلیم یافته و. هغه انجینیر و او په یو پرایویټ فرم کې په ډېره ښه عهده ملازم هم و. شمو خو اول د دې رشتې نه انکار وکړو، خو د مور په ډېر اصرار هغه رضا شوه او د اسد سره رشتې ته یې غاړه کېښوده. دغه شان د هغې واده وشو. د واده نه پس اسد شمو له دومره مینه ورکړه چې د هغې نه یې زاهد هېر کړو. زاهد هسې هم بې وفا او دوکه‌باز و. بس کله کله به د زاهد خیال د شمو ذهن ته راغی، خو دا به د ډېر لږ وخت دپاره و. اوس د شمو په زړه کې د زاهد دپاره مینه نه، نفرت و. نفرت، ډېر شدید نفرت. د هغې دا خواهش و چې کاش زاهد د هغې مخې ته چرې راشي او هغه د هغه په مخ لاړې توکي، د هغه نه د نفرت اظهار وکړي. خو په تېرو 4 کلونو کې د زاهد هډو پته نه وه لګېدلې او نه د هغه څه خیر خبر معلوم. خو نن د شمو د ارمان پوره شو. نن زاهد هغې د ښار په یو غټ سټور کې ولیدو. زاهد په سټور کې یو طرف ته ولاړو. کله چې شمو زاهد ولیدو نو د هغې په وجود سم اور بل شو. د نفرت یوه څړیکه د هغې په وجود کې خوره شوه. هغې هیڅ ته هم ونه کتل. نیغه د زاهد په لور لاړه. د زاهد هغې ته پام نه و او یا یې ځان ناغرضه کړی و. شمو د زاهد په خوا کې ودرېده. لږه شېبه سخته په کشمکش کې وه، خو بیا یې څپېړه اوچته کړه او زاهد له یې په مخ ورکړه. شمو، زاهد دومره وویل. خو شمو په منډه د سټور نه بهر روانه شوه.
د شمو په سپېړه د زاهد د سترګو نه دوه اوښکې روانې شوې. هغه په لاس کې نیولې سپینه لښته کولاو کړه او هغه هم بهر طرف ته روان شو. خو د یو څو قدمونو نه پس هغه د سټور د شوکیس سره وجنګېدو او په ځمکه راګوزار شو. د سټور نه په وتو کې د شور په آواز شمو شاته وکتل. په سټور کې موجودو کسانو زاهد د ځمکې نه راوچت کو. هغه یې د لاسه ونیو. سپینه لښته چې د هغه د لاس نه غورځېدلې وه دا یې ورله په لاس کې ورکړه او د بهر لارې ورته نیغه کړه. شمو چې د هر څه ولیدل نو د هغې زړه درز وکړو او هغې ته د خپلې غلطۍ احساس وشو او دا هم ورته معلومه شوه چې زاهد د هغې سره د واده نه انکار ولې کړی و. خو هغه په سټور کې ایساره نه شوه. په منډه د سټور نه بهر ووته. زاهد هم سپینه لښته په لاس په ړندو سترګو د سټور نه بهر روان شو. خو هغه پوهه شو چې شمو د سټور نه بهر ووته ولې چې د هغې د وجود خوشبو اوس په سټور کې نه وه.